چې پښتانه پې خوشحالېږي نو یا د ساده ګل سترګې دې تل په دنیا وینه یا د دې دا چې د زړه دپاره یا په چشماټو باندې به وشیندم ګلونه وي او یا زما پستا مې نه ماتېږي دا یم ستا د دې کونډۍ د رازه زما روغه ورځ نشته هر وخت مې ملا خوږېږي شاعري مه پرېږده ساده ګوره ورته پرې ها لالیه سوکتي زما په دنیا گئی کې زه به خو هم تاله راځم په سره ډولۍ کې زه به خو هم تاله راځم په سره ډولۍ کې ساده ګوره ډېر خوږ اواز دی ډېر خوږ اواز دی ځان له مرۍ مه خرابوه شاعري شروع کړه نو په خپله شاعري مې ساده ګوره څوک نشته هسې هسې خو د ځان سره کله نه کله یو پنج اچوه که نه را پنجه شه د چا نه خسته یا لکه ساده ګل سینې ته روان یې د خدای تعالی مسلمانه ویم تا پسې خو زه د پنجاب نه رالم اورې که نه ستا ویډیوګانې به مې کتلې هلته بس مهرباني هر کله راشي شکل نه دی پته لګي چې پنجابي د چا نه خسته را پنجه شه خو دا راته وایي چې په دې ټانټو کې نه څه کول ویم ظالمه د ټانټو کې مې څه کولو ما ته چا ویل هغه ساده ګل په دې ځای راځي که نه نو تا ته مې انتظار کوو خو تا ته پته شته زه ستا په خندا مړ یم زه ستا په ادا مړ یم زه ستا په اواز مړ یم زه ستا په دې سترګو مړ یم مړه بس غلی شه اوتې پوتې شروع کړي بس پرېږده خدمت وایه څه چل دی ویم خدمت دا دی که نه ویمې ما ویل که نه چې ستا دا واسکټ او ټوپۍ به ما ته چېرته میلاو شي که نه چې زه هم ساده ګل جوړ شم چپ خوله بنده که کنې اوس چې د خوږ دا خوا ته ګیدړې اوس د ټانټو نه وتې او ته ما ته وایې چې ستا واسکټ او ټوپۍ ګیدړي که یو ځل پیرم په ګیدړ باندې د زمري سرمن واچې خو ګیدړي دا سوچونه مه کوه زه په زړه کې هم ساده ګل یم بار یم ساده ګل یم په کور کې هم ساده ګل یم په کلي کې هم ساده ګل یم په علاقه کې هم ساده ګل صرف زه یم په واسکټ په ټوپۍ باندې ته نه ساده ګل کېږي ګیدړه ته اوس هم له ټانټو نه راوتې ګیدړه یاره دا خبره هم صحیح ده هر څوک ساده ګل نشي جوړېدی دا خبره هم صحیح ده ویمه بچی بس الله دې ورته هدایت وکړي نو څه به وویمه نو او کاکا ویمه بس الله دې من چاوي که نه الله دې داسې زوی را کړی په دنیا کې ویم دقه یو پیس دی سم کار دې نه کېږي مسلمان سم کار ویم چې څه پسې لیږي هغه الټه کوي بس دا خو پکې شته که نه یا دا خو بس منې ویمه وران کار نه وکړي که نه او ووي دا سم دی نو بس ویم کار به د لږ که نه د دې شته کونډه مو خلاصېږي اورې که نه ویمه ستا دا خبره ټیک ده وزن پکې شته زمرو کې په شین موټر کې خولې کېږي ناوې سره جوړه کوي ناوخته کېږي ناوې سره جوړه کوي ناوخته کېږي ساده ګله ډېر خوږ اواز دی خو بس کاش چې وینا نه سره نشته خو داسې کار دی چې په دې مزغو باندې لږه زور راوړم او شاعري شروع کوم ځکه چې دا ګانې دا کومه چې ما وویله دا به مې یو شاعر لیکلي که نه زما په شان وی بس نوره زم شاعري شروع کوم د چا راخسته او چاوای دې نه دبم او که نه شوکې داجي زیمه ساده ګل د چا راخسته سد خو نه دی خو ځکه دا خو ستا خپل کور دی درم چې د دنیا هر یو ګوټ ته لاړ شي دا یاد ساته چې خپل کور ته به راځي هسې خو نه وایي ساده ګل وایي چې خپل کور زنده‌باد خپله مور زنده‌باد خپل پلار زنده‌باد خپل ځان زنده‌باد اوې د ډوډو شکورم زنده‌باد دا ووایم ته داسې زوی دی مسلمان ماده خو راځه او چشماټو ته هم پکې زنده‌باد د چا نه قصد راپنجه شه سد خو نه دی ته چې کوم د خپل کور ته راځې او ورنه دبې ویمه تا ته ما وی که نه چې کله پردي کور ته ورځې نو ود به دبې سلام باچې بیا به کور ته ورځې نو تا ته په خپله ویلې داجي د چا نه قصده چې عقل یې ځکه چې د چا منځه ورځې سلام باچې اپرینا اجازت نه غواړي بابا ور به ټکې په خپلو خبرو مې وسوځي ویمه نه دا ته ما بد ویلي دي بد مې کړې وه ته خو راته مه ګوره بدرنګه چشمې دې ولي دا ټول شیطانت ستا دی وایي زما پکې څه کار دی مسلمانه داجي ما د خوشخبرۍ یو زیری راوړی دی د چا نه قصده راپنجه شه څه خوشخبري ده بیا به دې څه الټه کار کوي مسلمان داجي شاعر شومه بابا
سید خوندریا وایم سید خوندریا ته چې کوم دی که نه خپلې خبرې سمې نشي کولی او وایي ساري زما د دې څه وایي لیونی شوي دماغ یې کافي پای باندې دا ځان د باندې وځي بولې ما په ځان له مزغه خراب کړ په دې شعر باندې او ته ګاډي وړې وې وایم کوم شعر دی ویلې تی خو لږ مونږ ته ووایه اوس په دې پته ولګي دا کس او دا میدان غوږ به وتږدی د چا د قسته وایه وایه غوږ شه وایي په غیرت کې مې ګټلې اشنا د چا د قسته حد دې کړی دي مسلمانه په غیرت کې مې ګټلې اشنا د چا د قسته په عرضې کې مې ستایلې اشنا د چا د قسته ماجي پرېږده واوه صرف واوه کې منځ کې مې پکې د کړۍ ترک پرېږده چې دا شعر پوره کوم وایي په غیرت کې مې ګټلې اشنا د چا د قسته او په عرضې کې مې ستایلې اشنا د چا د قسته حد وایي په زړه کې دې مستي ده خویونه دې ساده دي دا جي ما یادې ما وایي په زړه کې دې مستي ده خویونه دې ساده دي دنیا ځکه منلې اشنا د چا د قسته غوږ کښېنه چې شپټو شعر خو پوره واره که نه د چا د قسته وایي د ښایسته غوندې واسکټ او د لیندۍ نه دې قربان شم دا جي وایي د ښایسته غوندې واسکټ او د لیندۍ نه دې قربان شم واقع ده زړه دې ښکلی دی اشنا د چا د قسته اما سید خوندریا زه خو دې پکې یاد نه کړم کښېنه دا جي یادوم دې پکې وایه دې ښکلې تا زموږ خندا لپاره څه لوبې په ځان وکړې تا زموږ خندا لپاره څه لوبې په ځان وکړې زموږ غم دې وژلی دی اشنا د چا د قسته ارشاد نه پېژنم ساده ګل ما لیکلی دی وایي دا بدنۍ ته خلک پرېږده ساده ګله شراپنجه دا بدنۍ ته خلک پرېږده ساده ګله شراپنجه موږ په زړه کې اوس ځای کړی اشنا د چا د قسته خد دې د چا د قسته پنجه شه مسلمانه لکه وایم شي د اختتام ته ورسېدو حاجي ښه داسې څه دی که نه چې ما خو دې سبا تاته وکړه دا چل وکړه چې ساده ګوله بچي دا بیل دی که نه دا یو شه او دا داخل که ګوله دا داخل که سبا دا بیل دی او که نه زر بیره مې راته ویلي چې ما ته دا خبره مه کوئ په دې زما دماغ کار پرېږدي ښه ده ته پته ده دا شي چې ساده ګل په سرکاري شیزونو کې ګوتې نه وایي او ته بیا هم ماته وې د بجلۍ بیل ما خبره واوره بجلی دې استعمال کړې ده بجلی او بیل به خامخا داخل یې ګوله بچي داسې څه دي که نه چې غوږ ته تم ګولې ښه داسې څه دي بچي چې ګولې څوک بجلی استعمالوي که نه ګوله په هغې باندې به اوبه دې وباسي په هغې باندې به اودس چاډام کوي او چې بیل نه داخلې نو خراب شو که نه وایم خلک هسې نه وایي چې وایي مشر دیني نو اسم دیني مشرانو خبرو کې وزن یوی که نه بچي داسې څه وکړه دا واخده دا داخل که پوه شولې لکه مطلب دا دی داجي چې بجلی استعمالې نو بیل به داخلې د چا د قسته او چې مطلب دا دی لکه چې سره وړېږم پخې باسه وایم خبره وده کښېنه دا سید به که نه عمرجو بازار ته به وشي خان مارکیټ ته سیدالله سره پکې پلوت دی ابه راوالي او که دولې مولې بیبلتیک لږ به صفا کړي ګرمي ده بچي چې ځان ته یې لګو رالګو چابه باسه بچي زما ښایسته بچي صاحب باسه داجي شیشه درته شته څه پکې ته زما ښایسته بچې ځان ته پکې ګورم چې رښتې ښایسته یم باسه وځه پاته مانه مسلمان داس په پکې د ځان نه وجریږي سبا بالله طریقه دا څه کو دی دا نوې طریقه شاعر شوم ویې مسلمانه ما د صاحب زه څه کې یاده نو بس خو دماغ یې دا خراب کړل سیلونه کوه د لرې لرې زما برا زما کمتري او زما برا زما کمتري یلکه پرې کمتر اوسئ السلام علیکم وعلیکم سلام الا وی په کمتره باندې څه کې دا میرې ته بودمه خرڅوم یې که نه نو په مې خرڅ که که نه نو دا څه اخیستی شي دا راته ووایه چې کمترو ریټ څه سري الا د دې ریټ ته پته نه ده 600 روپۍ دي یا د خدای مسلمانه کو په 200 روپۍ خرڅوي چې نه واله ها دته د خیال دی په 200 روپۍ خرڅه ویم دا څه کار دی که نه د دې خوبي ته نه لیدلي نو مړه کمتره کې څه خوبي ده ویم دا چې بر ولاړ شي که نه لپټاپ ته اوبه د ورځې نه بل روان وي نو دا خوراک خو بسته بره کېږي نه بره کېږي که نه د چین بارډر ته ځان رسي ده تاسو ګورئ وي د چین بارډر ته ځان رسي کمتره ده کمتره سره سړي سر نه دی کو په 200 روپۍ خرڅوي نه ویم دا چې کار دی دا خو ما له خطونه وړي
بار ملک ټول وړي او کنه دا نیټورک کار کوي ولې نه کوي د تاسو ګورئ کمتره ده السلام علیکم وعلیکم السلام. اسلامي بخیر علي جوړ تا کړه خي، خوشاله. بخیر علي څنګه لې مل مخي تاسو نوم څه دی بهم زه مردکي واینز والیم مردکی وایي دله او څه کې او بعد کم تر میلې ته وړم خرڅوم کوترې خرڅې دا جوړه ده او کنه ویم دا جوړه ده د دې څو پیسې دي ویم دا چې کار دی کنه چې د دې 600 روپۍ دي نو دې بیرې بیرې نه خرڅې ولې ته نه خرڅوم ویم د نر کم تر 7000 دي او د دې ښځې 14000 دي ها نو دا ته چې دغه ولې ګرانه ده ښځه کوتره ولې ګرانه ده ویم دا ځکه ګرانه ده کنه چې د دې انډې قیمتي دي دا شینغاړې ذات دی ها یاره پیمان جي دا انډو ولا زما خوښه شوه مردکیه پیسې را سره نشته ګنې دا ښځه مې نه اخیسته ته ته ونیسه یا خدای پرېږدي نه څه ورته ولې ګریوان مه کوه څه چل دي خبرې غلطه کوي څه راته وي؟ وي دا ښځه مې ته نه اخیسته کوتره یادومه نو مو سره ده کنه ستا ښځه شته زما ښځه نه ښځه دې نشته دی او د اوس ته بې دومره اوچتېږي او راخلاصېږي اوس به دې ډاګې ډاګې ته ووایم مردکې نه تشه توقې او لکه ګزاره کوې مړه دا چې کار دی کنه چې زما نوم باید کېږي ته چې یو پرې راغلی شم بیا نه راپیدا کېږي زما د خولې لږه کومې وکړه دا به زه څه خیاب کړم غیب شو که نه زما بیل داخلومه پکې راوړه بل داخل کذا بیا لپاره لکه د خدای تعالی مسلمانه ویم دا خو زما د ذات لیوانې دی دغه ساده ګل دی صاحب دغه ساده ګل دی خو تا ته یې ویل دا ښځه کمتره را باندې خرڅه کړه لږ سوچ تم کوه مړه دا واله ځه مړه په زما هم دماغ کارونه زه ستا دماغ کار نه کوي زه دا را څنګه خلک دي په 10,000 نه خرڅوم په 15,000 نه خرڅوم او ښځه خرڅوم خدای مسلمانه یو کار نه دی چې سړی وکړي ولس په سړی ډوي ته راځي که زه څو کار کوم د خلکو ته ورانه ښکاري ما ته خلک وایي تا کې به عقل کله راځي وایي سادهګونه مو تا کې به عقل کله راځي عقل به یا ځي او راځي خو زه مړه د دې خلکو څپېړې او د داجي کونټۍ او چپړې خو مې په دې ملا ځي او راځي ځي او راځي داجي پکې لا یو بېګار پاتې دی وایي دا پکې لږ پاک کا دې نه به ته څوک په بالټي کې اوبه راوړي او په لوټه بیا پې ورځي خو تیار رختې نه سادهګونه دې کې ولې یو 2-3 روپۍ ورکړې په یخم د چا نه خسته هیله پاک شو دا وامم لږه یخه کړو بس ټیک دی ټیک دی سادهګونه چېرته دي خیرتوب کار نه وکړه نن دې وکړو کېدای شي دا ژیره د سم راکړي چې دا د چا نه قصده واله ځکه چې پکې یې پاک کړی دی یلکه سادهګله څه کې بریاني خورم بریاني بریاني کم ده تا سره خو پکې دی نو خدای دې په سترګو ړوند کړه چې ښه نه چې پکې دی را سره او بیا مې راته وې څه کې سادهګله نو دا چې د غوږ دا تنبلې وسومه په خطا کې د چا نه قصده را پنجه شه منم دي دا راته دا جویلي دا پکې پاک کړه ما ولې هلته په لښتي کې یو 14 روپۍ ورکړې او ما چې لږ پاک شي او هوا به په دې اوړي کې یخه کوي دا څه پاگل دی ولې څه چې دی ستا اوس په ما کې څه کار دی اډولې دا ویې منې دا چې ما ولې غوپه ورکړې یلکه تپوس مې درنه وکړو خو زه خیر دی چې کله سوچ ورکړې که نه بیا به ورته پته ولګي داجي سلام علیکم وعلیکم السلام داجي پکې مې راوړو ښه داو دیدو ها مما سادهګله بچي لږه چیکه وایسه سوچ ورکړه سبا ها او سبا داجي سوچ مې ورکړ خو دا خو د بټنې نه بند دی داجي سوچ مې ورکړی دی خو اوس مې د بټنې نه کولاوې د چا د قصده را پنجه شه معاف که زما بې چې ولې نه لګي ولا بټن څوک یې سادهګلې داجي ها